کندهار د قربانیو جهادي سنګرونو او د تاریخي کارنامو ځانګو. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د جهادي ارزښتونو د ساتنې لوی ریاست د سمیع او بصري چارو ریاست پلاوي د تیر شل کلن امریکایي اشغال پر مهال د اشغالګرو او داخلي ملګرو د ډول ډول جنایتونو، ظلمونو او وحشتونو د مستند کولو، د مجاهدینو د شاهکاریو او د جهادي ارزښتونو او خاطرو د ژوندي ساتلو په موخه د هیواد تاریخي ولایت کندهار ته سفر کړی و. دغه راپور چې د باختر اطلاعاتي اژانس په تخنیکي همکارۍ چمتو شوی، په کې له ګڼ شمېر نومیالیو جهادي شخصیتونو سره مرکې شوي او د هغوی د ژوند خوږې ترخې او له عبرته ډکې خاطرې ثبت کړي دي. د یاد پلاوي مشر مولوي سعدالله اسد د دې سفر په تړاو وویل چې زموږ د جهادي ارزښتونو د ساتنې لوی ریاست د سمیع او بصري چارو ریاست کوم پلاوي چې کندهار ته راغلي یو او په کندهار کې په مختلفو ولسوالیو باندې وګرځېدو. نو موږ په ډېرو ساحو کې وګرځېدو، د کندهار، پنجوایي، ژړۍ، هغه د سنګحصار غونډۍ چې وه هلته چې د مجاهدینو کمربندونه وه هلته ولاړو، د سپیروان د غونډۍ سره د مجاهدینو کم کمربندونه وه، هغه ساحې مې وکتې. موږ په دغه سفر کې د کندهار داسې ځایو ته ورغلو چې په یو کور کې 11 نفره شهیدان سوي وه، بل داسې کور ته ورغلو چې په یوه کور کې 11 نفره شهیدان سوي وه. داسې ډېرې کورنۍ وې، داسې کورنۍ ته هم ورغلو چې 18 نفره په یوه شپه شهیدان سوي وه، په یوه شپه د کور 18 نفره شهیدان سوي وه. د یاد ولایت څو تنو جهادي شخصیتونو د مبارزې په دوران کې د خپلو خاطرو او مجاهدینو د سرښندنو په اړه داسې وایي چې د دې امت، د دې 14مې صدۍ د امت د خدمت، د جهاد، د دین، د وطن دپاره کومې قربانۍ ورکول سوي دي، د هغو ارزښتونه او د هغو قدر وسي او د هغو ارزښت خوندي سي او راتلونکي امت ته یو ویاړ پاتې سي. مجاهدین خو ستړي وړي دي، قربانۍ وړي دي، تکالیف یې وړي دي. مجاهدین باید په مابین کې رحماء بینهم سي، محبت سره وساتي، اختلافات په یو بل پسې خبرې وکړي، فلاني دی وکړه فلاني دی وکړه. مجاهدینو په دې 20 کلنه دوره کې امتحان ورکړی دی، هغه امتحان نور د مجاهدینو دپاره بس دی. نږدې چې ورغلو پیاټې ته تقریبا داسې په 11 متره کې بیا ما فدایي موټر ته کښېنوئ، نو بیا کورلا ته زه وختلم، انډیوال مې راتا کړې، ولاړو داسې یو کوڅه وه، په کوڅه کې مې فدایي ورته تا کړله، تقریبا داسې سره نږدې وو، د غټ موټر چې په تاو سو د هندارې د تعمیرو پر موږ راولوېدلې، بل لاسونه و پښې مو سره وینې شوله، وری مو یو شی ورته جوړ کړی و چې د قومندانۍ خوا څخه د دې اکمال کېږي، د هغه اکمال مخنیوی وکړي. نو هغه وری په تاو سو، تر یو حده پورې ښې ډېر کومک وکړي د جې فدایانو سره. جې فدایانو تقریبا 1 روز جنګ وکړي، هلته وننوتله. دا غټ موټر چې ورغلی په دروازه کې یو غټ تعمیر په تعمیر کې امریکایي ناست و، 24 ساعت به ورې پیره و، نو سر بدلېده به د یو بل سر بدلېدله. دغه تقریبا 10 بجې شاوخوا وې د ورځې. دا غټ موټر په تاو سو، هغه تعمیر کې ټوله سره وغورځوئ، هغه امریکایي ګوره چې چېرې وموښتئ. تېر وختونه خو اوس هم وشول، هغه باندې کله کله ګرځه وطنونو ته ولاړ پر هغه ځایو باندې ګرځو. اوس هم چې کوم ملګري په کوم ځای شهید سوي هغه ځای په یاد راځي، پر هغه ځایو باندې ګرځو، یا کورو ته د شهیدانو کورو ته ورځو. دغه باندې دغه علاقو باندې خو اوس هم موږ ګرځو ولی د دا دپاره موږ بیا دغه ځایو ته ټول ته ورسو. بس هغه یادونه ګرده راپه یادېږي چې کوم ملګري سره سره وي، یا کوم ملګري شهید سوی دی یا زخمي سوی دی، ټول راپه یادېږي په داسې ساحو کې. دغه فکر خو موږ ته دا ولې ورځ څه پیدا و چې امریکا به د افغانستان څخه ځي، دا به دلته شکست خوري، ماتېږي به. دا یو خو دا چې کامیابي ټول عمر د مسلمانانو وي، اخر کې به خامخا مسلمانان غالبه کېږي. یو دا بل افغانستان د انقلابو کور دی، دا موږ ته تجربه ده. هر کافر چې افغانستان ته راغلی دی هغه بیا تېښتې و، بیا ماتې، بل شی نه دی وړی د افغانستان څخه. د ډېر ظلمونه کړي وو، زموږ خو د ظلم بیخي در حوج رسېدلی و، ډېر ظلمونه یې کړي وو، ډېر مؤمنان یې شهیدان کړي وو، اسرایلونه یې واروله، شهیدان یې پر یوګو کې ښخوله، ژوندي انسانان یې پر یوګو په دغو کې ښخول ډېر. نو خو حتی په دا 4 زموږ په ولایتو کې د مؤمنان مسلمانان ټول د څه په تکلیف، بل ځای چې د وس کار کړی، مثلا د کابل ادارې ته به ویل چې دا خلک باید یې وځړوي پر دروازو، دا ته یې مړه کړي، زه دلته دا یم وژنم.
زه داسې کوم باید دا نه کوي. نو ما د دې په تکتیکو کې ډېر فکر وای، ډېر تکتیکونه مې ورته راوسته چې د الله تعالی دغه غټ نصرت او اسد سم مبارک چې څنګه مرګري زنګ راته وایي ولغه مرګري په سړک دا دې راورسېدل، موږ سره یو ځای سو، هېڅ تشویش مه کوه، بس موږ سره یو ځای سو. همال الحمدلله رهبران چې دا د دې زنګ خلاص سو، دلته د ابوجانه دغه اخري خبرې وي، خو زما څه باره وژړل سو، خبرې مې ډېر نه سوې کوي. باره راته وویل چې ما ته بخښه کوه، نور خو به نو بیا الله تعالی ملاقات به مې د شرګاه پر میدان سره کېږي، زما مور و پلار زما ورونو ته زما دا وصیت دی، بس صحیح سره اخلاص وکړو. بیا چې کوم ترتیب و نظم و د حملې ترتیب مو جوړ کړي او د بولدک د پلان مو جوړ کړي چې ننوځو بولدک ته بیا راوځو نه، دا مو فرض کړل. هغه چې الله پاک جل جلاله موږ ته دا توفیق راکړي د کار کولو چې بولدک پاته سو، ومونیو، سهار سو، جنګ لا تر غرمې شروع، د شپه ننوتلو، د رابلې غرمې پر جنګ شروع، مازدیګر چې کار سره خلاص په دې وخت ما د زه تعجب سوم او ډېر خوشحالي راباندې راغله. محی الجهاد شهید سعید الحاج مولوي حفظ الرحیم د روسانو په وخت کې د روسانو په مقابله کې پاڅون وکړي. له همدې دګې څخه دا چې کوم دګۍ موږ وینو، له همدې دګې څخه د پاڅون وکړي. دلته چې د جاپي صاحب خپل مجاهدین درلودل، مجهزه منظمه، بیا چې به کله د شوروي لښکرې راووتې، له همدې دګې څخه بیا دوی ورشبه کېدل او بیا به له هغو سره مقابله کوله. دا ځای ته وایي د اډې غر، د اډې غر خوني شپېلۍ په نامه باندې دا ځای به مشهور دی په اډې کې. دا د شهید حاجي حافظ عبدالرحیم اولین ټاټوبی دا ځای دی، اولین چې تشکیلات یا مشورې د دې شروع شوي دي. دغه ځای څخه د ماښام د روژه ماته بعد چې لمونځ وسو، بیا موږ وتاکتل سره پټ کړي. دغه وخت کې دا د تشکیل شوه سو، بس داسې روژه وه په دې کې چې روژې څوم دغه ورځ وه، دې څخه دا تشکیل شروع سو. بیا دا ځایونه بیا چې کوم بمبار وسو، هغه نغمونه دې خواته دي، په دې بمبارونه اوس دې طرف. مطلب دا هغه ځای دی، دا هغه ځای دی چې سپین ماڼۍ ته دغه ځای څه دا شروع شوې ده، د دې ابتدا شوې ده. د سفر پر مهال د کندهار د تاریخي محبس هغه مشهور تونل هم انځور شوی چې د اسلامي امارت 541 نظامي بندیان په بریالۍ توګه ترې وتلي، او دا پیښه د معاصر جهاد یوه مهمه کارنامه ګڼل کیږي. د سپین بولدک، د اډې غر او تور غر سیمې هغه ساحې چې د شهید حافظ عبدالرحیم فاروقي لخوا پکې د جهاد لومړنی غږ پورته او له همدې ځایه د مجاهدینو د تشکیل بنسټ کېښودل شو. د دې سربیره د پنجوایي د سپیروان غونډۍ، د ژړۍ پاشمول، سنګحصار غونډۍ او د ارغنداب د ړندو بمباریو دردناکې صحنې هم مستندې شوې دي. د پلاوي مشر ډاډ ورکړی چې د سفرونو دغه لړۍ ته به دوام ورکړي، څو د مجاهدینو کارنامې او سرښندنې په ښه توګه مستندې شي. داسې نه وي چې دا به اولنی او اخرنی سفر وي. دا سفر به انشاءالله دوام کوي، بیا به راځو د مجاهدینو پر سنګرونو، د شهیدانو پر کورنیو، او همدا راز پر کومو ساحو چې وحشتونه سوي دي دا به ټول مستندوو، او دا کومې خاطرې چې د مجاهدینو مسلینو مشرانو سره کوو دا به مجلو ته سپارو، کتابو ته به سپارو. جهادي ارزښتونه د ساتنې لوی ریاست دا به بیا د مجلو د لارې هم نشر ته سپاري، د کتابو د لارې به هم نشر ته سپاري، د مستنداتو د لارې به هم دا نشر ته سپاري. هیره دې نه وي چې د جهادي ارزښتونو د ساتنې لوی ریاست د یاد پلاوي له لوري راټول شوي معلومات به ډېر ژر د اطلاعاتو او کلتور وزارت اړوند د نشراتي څانګو څخه په ویډیویي مستند او همدارنګه د کتابونو او مجلو له لارې خپاره شي، څو د افغان مجاهد ملت راتلونکو نسلونو ته د قربانۍ، زړورتیا، غیرت، عزت، شهامت او د اشغالګرو د ظلمونو او وحشتونو رښتینی او واقعي انځور پاتې شي.